أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دوستانو نن بز تاسو ته د منګل د ورځې یعنی د سې شنبه د ورځې فضیلت بیانوم حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د منګل ورځ د سې شنبه ورځ او یا دلته په خبر کې ورته منګه د نه ورځ وایو چې ګل پسې چې کوم ورځ راځي دا ورځ د اغستلو خرڅولو د کاروبار د پاره ډیر بهترین د کس خرڅه یا اخلي نو په دې ورځ باندې کوا حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کلا د منګل د ورځې باره کې تپوس وکړې شو نو حضور اسلام ورته فرمایل چې منګل ورځ چې کومه دا د وینې ورځ ده نو بیا تی صحابه تپوس کو چې یا رسول الله د وینې ورځ څنګه ده نو حضور اسلام ته فرمایل چې زمونږ مور بی حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ته چې کم ټول نمخ کې ماهواری هیز وین راغلی و هغه د منګل په ورځ راغلی و او د آدم علی السلام زوی قابیل چې کم دی حضرت حابیل هم به د ورځ قتل کړي او هغه ورځ د منګل و د سې شنبه ورځ و حضرت یحیی علی السلام او حضرت زکریا علی السلام هم په د ورځ باندې شهیدان کړي شو او د منګل په ورځ باندې د فرعون جادوګران چې کوم دی هغه به د ورځ باندې مسلمانان شوي او حضرت عیسی اسیه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت موسی علیه السلام مور بیبي هغه هم په د ورځ باندې شهید کړي شوی و او د بنی اسرائیل غوا چې کوم سوره بقره په قران کې راغلي دی د هغه ذکر په قران کې شته د هغه په د ورځ باندې حلال شوی و نو دا ډېر بختور ورځ او په د ورځ باندې الله رب العزت مختلف واقعات رونما کړی دي ښکارا کړی دي نو د منګل د سې شنبه په ورځ باندې تاسو ته د اعمال خیب کچرتا سو غواړي د دنیا که د آخرت دوانو د پر عمل درته خیم داغه نه پس الله رب العزت با په آخرت کې د دې اجر درکې د آخرت اجر ته خیم چې هغه د اجر نه د حدیث نه ثابت دي او د دنیا چې کوم دي ستا چې دنیا سره ارمان دي سه حاجت ته خپل حاجت ورته وایا حضور اسلام نه روایت دي چې څوک د سې شنبه د منګل د نه په ورځ د سحر نور خطونه بعد لس رکعات نفل کی او ټول نه بهتره خبر دادا چې د سورته فاتحه نه پس آیت الکرسی وای یوزل او درېزل قل هو الله واحد وای نو او یا ورځ به د هغه انسان په نامه اعمال کې ګناه نه لیکل کیږي او که پس دې او یا ورځو کې د انسان وفات شو نو الله بدلا د شهید درجه ورکي او الله رب العزت بس د او یا کالو ګناهونه معاف کی څومره بهترین د لس ورځو د لس رکعاتو د نفلو برکت د منګل په ورځ سې شنبه په ورځ باندې دومره بهترین دی چې الله رب العزت با د په اعمال کې چرتا اویا ورځې پورې ګناه نه لیکي کچرته دی اویا ورځې کې وفات شو دا به شهیدی او کچرتا او الله رب العزت با دنه ک اویا کال ګناهونه شوی نو الله ورته ګناهونه معاف کی او دا غې نه پس د خود اخرت ګټه شو که دنیا د پاره د حاجت وی سمسله وی هغه د هر انسان خپل مسله ده ورته یاد ده بس چا چې کوم ورځ باندې زړه غواړي او په دغه طریقه باندې عبادت وکړي دا غنه پس الله تعالی سوچت کوي ان شاء الله العزیز الله رب العزت با تاسو د دنیا او د آخرت چې کوم مشکلات دي هغه الله پوره کوي الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي یو ځل بیا ک موقع و بیا به حاضر شم تاسو په خدمت کې تر هغه پورې اجازه غواړم د الله په امان